دا د بلوچستان د دوکۍ سیمې کان کیندونکي دي چې له ډېرې ژورې په خورا سخت او خطرناکو شرایطو کې د ډبرو سکاره راباسي. بس دا مثال دغه سنټر د نالۍ د بس دا 40 فوټه پورته لنګواله بس تر دغه ځایه موږ پایه واخلو پورته ځو تر سرچته پورې موږ په سر بیا بل لنګوال راغلی بس حالت کوله وی بالا په پښو باندې راشکو دا ځای له راتوو بس دغه ځای بیا بډونه به ډکو بیا پسې بس. په بلوچستان کې د ډبرو سکرو کان کیندونکي وایي چې دوی تر ډیرو سختو شرایطو لاندې کار کوي. د دوی په وینا د کانونو د ننه د میتان ګاز چاودنې، د کان د چت نړېدل او زهرجن ګازونه د دوی ژوند ته جدي ګواښ پېښوي او د خوندیتوب وسایل هم پوره نه لري. یاره ټوپۍ نسته نه دې راوړې نسته راوړې موږ ولې نه استعمالولې چې کوم ترتیب یې دی یو ترتیب هم نه دی بله برابر. وروره نسته یو بندبست نسته 1100 فوټه لاندې لګې بالا سره اړنګ سوی دالی په سا وې ګیس دی خامخا راځي پټاو سوی بس نو ختم یې. کان کیندونکي وایي چې ډیری کانونه مناسب هوایي سیستم او د بیړني حالت اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي چې ډیری کارګران د سکرو له دوړو څخه د سږو د خرابوالي او د نورو بیلابیلو ناروغیو شکایت کوي. د چا سینه نیو خراب هغه ته زر نه رسېږي له وخت سره رسېږي سینه یې خراب وي هغه ته زر مشکلات پېښېږي سهار شوسې ماښام ته تکلیفات ورته پېښېږي دا د مجبوري د کور کې اوړه نه لري د بچیانو ډېره بدل ته وي سر اوزورو لچو درد وي ملا درد وي ادمو درد وي دا تکلیفات ګډو سره یې نو ځکه دزي سلنډۍ بیماري ورسره یي اجګر سي انسان خراب وي هغه ته خو بیا دا مسلې خامخا پېښېږي. د ډاکټرانو په وینا د بې احتیاطۍ او د خوندیتوب د وسایلو د نشتون له امله کان کیندونکي له ګڼو ناروغیو سره مخ کیږي. دوی په ریزې دوړه توتي دا کم د کویلې د کرومایټ یا د خارج دا کم ګرځه پرته کوي دا دوی په سا اخر د دوی سینې لچې لحاظه له دغه ګرځېزه د دوی په سینه کې دا جمع سي له دغه د دوی پپړې چې دي خشکېدنګ شروع کړي هغه په سا د سا نالۍ تنګېدنګ شروع کړي له وخت سره و دوی ته سابندي شروع سي. دا کم د راپورونو له مخې په بلوچستان کې د سکرو د کانونو په پیښو کې هر کال په سلګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کارګرو د استازو په وینا په پاکستان په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د کانونو ډیری مالکان د کارګرو لپاره د خوندیتوب وسایل نه برابروي چې لامل یې د لګښتونو کمول د ګټې زیاتول او د قوانینو کمزورۍ پلي کېدل دي. بلخوا د پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن سیکریټري جنرال سلطان محمد وایي چې د کان کیندونکو د حقونو لپاره هڅې روانې دي او یو شمیر اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي. نن کمپنسیشن 15 لک روپۍ دي او ډیت ګرانټ 10 لک روپۍ دا ریلیف. دویم دا چې د دې د بچانو د تعلیم بندوبست کړی دي او سره دا 25% د ورکر په د برتۍ په وخت کې 25% کوټه مې د دې د بچانو د پاره یې ده کالونیانې دي ډسپنسریانې دي سکولونه دي دا شیان ګوا موږ د دې سره دا کړي دي په دا ریلیف مې راخستی دي او مزید لګیا دي پر دې باندې چې مزید نور هم کار وکړو او دې ته نور ریلیف هم ورواخو. کان کیندونکي وایي چې د دومره خطرناک کار په بدل کې هر ورځ له 1800 څخه تر 1500 روپیو پورې مزدوري ترلاسه کوي. خو ځینې د کانونو مالکان کارګران په رسمي توګه نه ثبتوي چې له امله یې د پیښو پر مهال د هغوی حقونه خوندي نه پاتې کیږي. حمید الله ستوری شیرانی DW دوکۍ بلوچستان.